کرونا ویروس سره د مبارزې په لړ کې د میرمنو یوه نوښتګره ډله غواړي برېټانیا کې د روغتیا ملي ادارې روغتیا پالانو ته طبي جامې وګنډي. د مچول اید هکنیوک په نامه یوې مرستندویې ډلې رضاکاره خیاطان راغونډ کړي چې ډېره یې د فیشن او جامو ګنډلو په برخه کې کار کوي، خو اوس دندې نه لري. دوی غواړي د روغتیا ملي ادارې له کارکوونکو سره مرسته وکړي. ډېر ډاکټران په روغتون کې کار کوي چې په عادي حالت کې دا جامې نه اغوندي. دوی یوازې خپل جامې اغوندي چې پتلون او کمیس دي. خو د کرونا خپرېدو دا هر څه بدل کړي او دوی اړ دي چې دا ډول طبي جامې واغوندي. موږ ته ویل شوي چې د عامې روغتیا ادارې دا جامې اخیستي، خو تر اوسه نه دي را رسېدلي. او داسې فکر کوم چې دا اوس یوه ملي ستونزه ده. ټول یې له یوه ځایه اخلي، نو پر جوړولو او لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږو. نو د ډاکټرانو په توګه رانه غوښتنه وشوه چې د خپلو جامو موندلو چاره په خپله وکړو. ډاکټر ایوارد بیا پر انټرنیټ له دې ډلې د جامو جوړولو غوښتنه وکړه، نو دوی په ګنډلو او برابرولو پیل وکړ. خو دا یوازې جامې نه دي چې ډاکټران او طبي کارکوونکي اوس مهال ورته ډېر اړتیا. د ځان د خوندیتاب سامانونو کموالي روغتیا پالان اړ کړي او پر جوړونکو یې غږ کوي چې چمتو کولو ته یې بیړه وکړي. لومړی کې مو 300 ماسکونه راغونډ کړل او د ملي روغتیا مرستو 15 بیلو ډاکټرانو، نرسانو، سیمه ییزو نرسانو او ان خپلې مور ته مې واستول. او دا چې دا کار ډیر بریالی و، نو پوه شوم چې ګڼ شمېر روغتیا پالان اوس دې ماسکونو ته اړتیا لري. نو پر خپل انسټاګرام پاڼې مې د اړتیا غږ خپور کړ. د لندن په لر او بر کې بیا یو بل نوښت امپریال کالج کې د کیمیاوي انجینرانو یوه ډله د روغتیا ملي مرستو له پاتې شویو کیمیاوي توکو د لاسونو پاکولو مایع جوړوي. دا په ان ټول په دې فکر دي چې د ملي روغتیا ادارې ته لږ وخت ورکړو، نو په وکولای سو چې دا وایرس د واکسین تر جوړېدو کابو کړو او د خلکو د ژغورلو یوه لار ومومو. نو دا تر ټولو غوره کار دی چې به کولای سو. دا تل راباندې اغېز کوي چې وګورو هر څوک د یو بل مرستې ته وردانګي، د یو بل لاسنیوی کوي او په ګډه د یوې ستونزې د حل زیار باسي.